حنیف خلیل صاحب ته به دعوت ورکړو ډاکټر صاحب ته چې دی لنډې او مختصرې خبرې وکړي. دا یو ښه دي. ښه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما صدارت خو حاجی صاحب په خپل لاس کې اخیستی و. نو اباسین صاحب چې راغواړي وي چې ښه اوږدې خبرې وکړي او صدر چې راغواړي وي چې لنډې او مختصرې خبرې وکړي. نو زه صدارت کې هم شرافت ښیي. داسې ده چې د نن ورځې د بحث موضوع د نورالامین یوسفزی صاحب او د هغوی کتاب دا کیسې د افسانې په دواړو حوالو ډېرې خوندورې خبرې وشوې. د نورالامین صاحب په هکله مجموعي خبرې هم ډېرې خوندورې وشوې او د هغوی د افسانو او د دې کتاب چې هغوی ورته کلیات نه وایي او پکار ده چې کلیات نشي او نور کتابونه راشي. نو ډېرې خوندورې خبرې وشوې. زمونږ سلیم خان لالا خو ډېر خوند وکړو چې د پښتو ژبې په اهمیت او هغه تاریخي تناظر زمونږ حکمرانۍ او د دې باوجود د پښتو محرومۍ دا ټولې خبرې ډېر په بلیغ انداز زمونږ مخې ته کېښوې. افکار صاحب او عابد صاحب زمونږ ګیلاني صاحب شباب صاحب او یو بل ملګري هم ډېرې خوندورې خبرې وکړي او بیا باسین صاحب خو داسې ګڼ اړخیز خپل تاثرات پیش کړ چې ډېر څه پاتې هم نشو. زه بیا هم چونکې صدر یم نو د حاجي صاحب په اجازت باندې خپلې صدارتي خبرې کوم. داسې ده چې مونږ ته پته ده چې نورالامین یوسفزی صاحب د دې خبرو نه هم پته ولګېده چې یو ګڼ اړخیز شخصیت دی. نورالامین صاحب شاعر هم دی، نقاد هم دی، محقق هم دی، مکرر هم دی، ډېر ښکلې وینا کوي، مترجم هم دی، په اردو کې هم لیک کوي، کالم نګار هم دی، ډېر اړخونه دي. ځینې اړخونه پټ هم پاتې شو لکه د شاعر په حیثیت دا سړی ډېر ښه شاعر دی، ډېر مقصدیت دی د دوی په شاعرۍ کې، خو د دوی نثر هغه شاعري د خپل یخ سوري لاندې راوستې ده. زه ذاتي طور دا ویل غواړم چې دوی خپله شاعري هم چېرته چاپ کړي په کتابي شکل کې او یا څه طریقه باندې محفوظ کړي، هغه هم ولسي او قامي اساسه ده، سرمایه ده، پکار ده چې خوندي شي. د اقبالیاتو ماهر دی. ګوره په پښتنو کې زمونږ اقبال شناسان ډېر کم دي. نورالامین صاحب زمونږ دغه نمایندګي هم په ډېر مؤثر طریقه کوي، په خپلو لیکچرو کې هم، په خپلو لیکونو کې هم، کتاب یې اوس راغلی دی. دغه اړخ چې دی زمونږ د پښتنو نورالامین صاحب یو وکیل دی د اقبال شناسۍ هم، د خوشحال شناسۍ هم، او په ډېر مؤثر طریقه، په ډېر ښه طریقه کنوینسنګ انداز کې خبره کوي. د روایت او د جدت په موضوع چې نورالامین صاحب د خپل نقادانه فکر کوم اظهار کوي هغه هم ډېر مؤثر دی. زمونږ ډېر پښتانه داسې دي چې هغوی د اردو یا د انګریزي ادب هغه تناظر سم نه دی کتلی چې د ماډرنزم او پوسټ ماډرنزم د مابعد جدیدیت چې موږ ورته وایو او بیا د دې ریښې روایت سره تړل، بیا د یو تحریک په شکل ماډرنزم، د یو رجحان په شکل جدیدیت او مابعد جدیدیت، دا په اردودانو موږ ته سم نه دی کلیر کړی. په دې کې مونږ ګوپی چند نارنګ هم ګورو، وزیر آغا هم ګورو، د روستي دور کې ناصر عباس نیر هم ګورو، خو صحیح مو پویولی نشي، پښتانه مو پویولی شي. نورالامین یوسفزي مونږ پوی کړي یو چې جدیدیت او مابعد جدیدیت څه دی. تاسو د هغوی کتاب وګورئ، انداز یې بلیغ دی، لکه څنګه چې د دوی وینا ده دغه شان د دوی لیک کې هم ابلاغ دی او خبره اسانولی شي. نو دغه هم یو اړخ دی د نورالامین صاحب د نقاد په حیثیت. زه چې کوم د دوی دوه اړخونه ډېر څرګند ګڼم، هغه یو خو د پښتو په فولکلور، په ولسي ادب او مجموعي چې کوم زمونږ ولسي سرمایه ده چې موږ ورته فولکلور وایو، په هغې د دوی ګرفت او د افسانه نګار په حیثیت د نورالامین صاحب یو نوم، یو پیژنګلو، دا دوه اړخونه زه ډېر جوت ګڼم، ډېر څرګند ګڼم. او دا دوه اړخونه هم داسې دي چې د دوی دغه فولکلور شناسي چې ده په ولسي ادب او په ولسي مزاج پوهېدل چې دي
د دوی افسانې ته ډېره وده ورکړې ده، ترقي ورکړې ده، تحرک یې پکې اچولی دی. مونږ د پښتون دانش ذکر واورېدو، په 2 جلدو کې چاپ دی، خو په هغه پښتون دانش کې هم بنیادي طور څه دي؟ پښتني نفسیات دي، د پښتني ژوند مختلف کردارونه دي، او د پښتني ژوند د انر سیلف مطالعه ده، او دغه انر سیلف چې زه ورته وایم دا په دې خارج کې څنګه څرګند شوی دی. دغه د پښتنو د نفسیات، د پښتنو د لوبو شکل څنګه اخیستی دی، د پښتنو د کالو، پترو، د لباس، د فاین آرټس چې موږ ورته فنون لطیفه وایو، یا د پښتني مجموعي ژوند شکل یې څنګه اخیستی دی. دغه پښتون دانش نورالامین صاحب په 2 جلدونو کې چې په کم انداز ښودلی دی، زموږ په عصر کې ما بل داسې شخصیت نه دی لیدلی چې زموږ په پښتون دانش یا نفسیاتو دومره کار نورالامین صاحب کې ما ولیدو. په 1-2 افسانه کې نه، په ډېرو افسانو کې د دوی کله کونتر د امن علامت وي، خو د ټولنیز شعور سره. د دوی کله ځینې نور مرغان د نورو ټولنیزو تحریکونو دپاره علامت وي. دا علامت او د رمزیت په افسانه کې ډېر ضروري هم دی، ځکه چې افسانه تشه کیسه نه وي، تش داستان نه وي، یو هنر هم پکې پکار دی، یو سسپنس هم پکې پکار دی، یو داسې حربه چې هغه نورالامین صاحب لري هم، چې ته خپل لوستونکي د ړومبۍ جملې نه تر اخیري جملې ځان سره وساتلی شي. ستا د افسانې نه څوک سر ګرولو ته اوزګار نه شي، سټ ونه ګرولی شي. ستا افسانه چې خلک ما په نورالامین صاحب کې دا کمال لیدلی. زه چې د افسانه شروع کم، مونځ هم راته نه یاد چې د مازدیګر د مونځ ټایم دی، تر څو مې چې افسانه نه ختمه کړي نو دی ما پرېږدي نه، دی ما روټۍ ته نه پرېږدي، دی ما بل سوچ ته نه پرېږدي، دی ما ځان سره ساتي چې دا زه د خپل کردار د زړه او ذهن کوم عکاسي کوم، د دې نتیجه چې تر څو نه راوتي د نورالامین صاحب افسانې نه ته پاسېدی نه شي. دا ډېر لوی کمال دی. ما چې سلیم راز صاحب خبره وکړه نو بیا د همیش خلیل صاحب یو خبره کوم چې د نورالامین صاحب یو افسانه د کاکې د یو مثالي ښځې کردار، هغه کړه وړه هغه نفسیات نورالامین صاحب ښیي. همیش خلیل صاحب چې د پښتانه لیکوال دویم ټوک لیکلو نو په نورالامین صاحب باندې بطور افسانه نګار خبره کوله. کاکې افسانې مثال یې ورکړی چې دا افسانه زمونږ د پښتون افسانه نګار نورالامین صاحب داسې افسانه ده چې مونږ د دنیا عالمي نړیوال افسانوي ادب سره په سیالۍ کې ایښوی شو، مقابله کې ایښوی شو. دا ډېره لویه خبره ده. عالمي افسانه ګوره دغه دواړه حوالې چې دي، که د سلیم راز صاحب ده نو د دستایوفسکي ده، نو دستایوفسکي چې د کم ټولنې افسانه نګار دی هغه دنیا لیډ کوي. مونږ د چیخوف، د ټالسټای، د دستایوفسکي او په فرانس کې د بلزاک ځینې داسې نومونه دي چې هغه په فکشن کې ټوله دنیا ځان پسې روانه ساتي. نو هغه د دنیا نمایندګانو سره زمونږ د نورالامین صاحب ریزمبلنس یو ډېر لوی اعزاز دی. یا همیش خلیل صاحب چې کاکې افسانه په خپل اوریجنل پښتني شکل کې راخلي او د دنیا افسانه نګارو سره موازنه کوي، دا موږ لپاره ډېر لوی اعزاز دی. او د نورالامین صاحب افسانې زه یم چې په انګریزي کې په اردو کې ترجمه کول پکار دي. زمونږ د پښتنو سیمې نه بهر نورالامین صاحب سم لوستلی شوی نه دی، تر دې چې زمونږ د خپلو ژبو کوم چې زمونږ سیندي ډېره مخ په وړاندې ژبه ده، سرایکي، بلوچي، دا پاکستاني ژبې چې دی په دې ټولو ژبو کې ترجمه کول ډېر ضروري دی. زه په دې اوس هم خوشحاله یم چې ما په خپل انسټیټیوټ کې په قائد اعظم یونیورسټي کې د نورالامین صاحب په درناوي کې یو ناسته کوله. اباسین صاحب مې ورله به طور صدر راغوښتو، د اباسین صاحب د چارخۍ چې دوی ماته څو ځله انکار نه دی کړی زه چې اسلام آباد ته راغواړم نو پیسې مې هم نه ورکوو، سرکاري هغه معاوضه هم نه ورکوو، خو اباسین صاحب مې ورله به طور صدر راغوښتو. فرات الله بابر صاحب د الله لري هغه مو مشر میلمه راغوښتو. نو د هغه نشست ذکر زه ځکه کوم چې هغه هلته زمونږ په قائد اعظم یونیورسټي کې کم طالب علمان دي، هغه څوک د سند دی، څوک د پنجاب دی، څوک د بلوچ دی، څوک د کم ځای دی. نن هم هغه طالب علمان ما نه تپوس کوي چې هغه افسانه نګار چې نورالامین یوسفزي صاحب هغه به بیا کله راځي، او هغه اباسین صاحب چې په پښتونولۍ خبره کړې وه، د پښتنو په کلچر خبره کړې وه، هغه به بیا کله راځي. اباسین صاحب خو دې نه علاوه موږ سره لیکچرې ورکړي دي په پښتون کلچر. دا خبره ما ته ځکه را یادېږي، زه بخښنه غواړم مجید صاحب خبره رانه لږ اوږده شوه.
دا خبرې ماته ځکه رایادېږي چې زه نورالامین صاحب د پاکستان هم د نورو ژبو خلکو ته رسول غواړم او د پاکستان نه بهر هم په انګریزي کې یا په ځینې نورو ژبو کې د نورالامین صاحب ترجمې یو تجویز دی زما چې دا باید وشي او دا چې مونږ ورته دا افسانې او دا کیسې او دا افسانې وایو نو دا داسې افسانې او داسې کیسې نه دي چې هغه چېرته د محدود تصور دي دا افاقي دي د خپل فن په حوالې سره هم او د خپلو کردارونو د موضوعاتو په حوالې سره هم په دې کتاب فیصل فاران ډېر ښه دیباچه لیکلې ده هغه د نورالامین صاحب رمزیت ته مې اشارې کړي دي د دوی اسلوب باندې هم ډېرې ښه خبرې کړي دي د دوی په کردارونو هم ډېرې ښه خبرې کړي دي خو نورالامین صاحب لوستل غواړي مونږ سم نه دی لوستی څنګه چې حق دی هغسې مونږ نه دی لوستی او زه دا په ډاډه زړه وایم 4 کسان مونږ سره په پښتو افسانه کې داسې دي چې د هغوی د کتابونو مجموعه چاپ دي مجموعه نه مراد کلیات سره د دې چې دا کلیات نه دی خو مهدي شاه باچا وړومبی شخصیت دی چې د هغې د ټولو افسانوي کتابونو کلیات افغانستان کې چاپ شوی و طاهر افریدی صاحب دویم شخصیت دی چې د هغې د ټولو کتابونو مجموعه هم افغانستان کې چاپ شوی و نورالامین صاحب دریم شخصیت دی چې د هغوی د اویلیبل دستیاب چاپ شپږو کتابونو فی الحال کلیات زموږ مخې ته راغلو 4 کتابونه عنایت الله ضیا صاحب هم را یوځای کړي دي زما افسانې په نوم خو دا چې کوم دی دریم شخصیت دی چې کلیات یې چاپ دي په هغه وخت کې نه وه نورالامین صاحب زموږ د دور سړی دی د دنیا تحریکونه یې کتلي دي رشین فکشن یې کتلی دی مغربي فکشن یې کتلی دی او هغه کتلو نه پس ته پښتو کې تجربې کوي د هغه مطالعې او د خپلې مشاهدې په زور پښتو کې نوې اضافې کوي نو په دغه 4 شخصیاتو کې هم چې نورالامین صاحب ته زه دریم شخصیت ویم خو د معیار په لحاظ د نن دور په افسانه نګارو کې زه په ډاډه زړه ویلی شم چې نورالامین صاحب په افسانه کې داسې وګڼئ چې امام دی مونږ ورپسې روان یو پکار ده چې زمونږ د نوي نسل امامتو کې دی نه پس چې څوک افسانې لیکي نو زه غواړم چې د نورالامین صاحب افسانه خپل ځان ته مخې ته کېږدي هغه فالو کی او د نورالامین صاحب د افسانې پکار ده چې زمونږ په نوي کول په نوي نسل خپل اثرات پرېږدي او انشاءالله پرېږدي به ډېره مننه پروفیسر نورالامین یوسفزی صاحب مایک ولا ورکوم او خوښه د هغوی ده وایي خوښه د باد ده چې مې کوم طرف ته وړي نو د هغوی خوښه ده چې څنګه خبرې کوي څومره خبرې کوي څه پړې دي څه وایي نو دا مایک او دا نورالامین صاحب بسم الله الرحمن الرحیم د دې محفل صدر صاحب زما ډېر خوږ ملګری زما ورور پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل صاحب د دې محفل مشر مېلمه زما یار زما دلدار ډاکټر عباسین صاحب نور چې کوم زما ملګري راغلي دي جرنیل صاحب دی او ګیلانی صاحب دی د دې سره سره د کاکا ملک کاکا هم ډېره زیاته مننه کوو دا نور مشران چې کوم ناست دي سلیم لالا خو زموږ د ټولو شریک دی ټولو ډېر زیات ممنون یم او بیا په خصوصي توګه باندې د اجمل خان او د طلا محمد شباب ډېر زیات منندو یم چې هغوی زما د کتاب د مخکتنې د دستوره را جوړه کړه او دا ملګري راوغوښتل او ډېر ښه پروګرام وشه دا به د مقدار په لحاظ کیدای شي ډېر لوی نه وي خو د معیار په لحاظ سره دا د دې پښتونخوا ماته ډېر نماینده تقریب ښکاري د سنگر خان او اسکر خان هم ډېر زیاته مننه کوم چې دا بچي چې دی نو زمونږ داسې خدمت کوي لکه خپل نوسي نوسان چې څنګه د نیکانو خدمت کوي د ټولو ملګرو ډېره مننه زه ډېر زیات خوش نصیبه ځان ګڼم چې ما نثر لیکلی دی او په نثر کې هم چې دی نو پښتنو ماله ډېره زیاته مینه راکړې ده که هغه زما همزولي دي هم اثر دي یاران خو به خود راله راکوي خو که دې نه علاوه ځوانان دي پیغلې بچی دي نو ټولو او زه دې باندې هم ځان خوش نصیبه ګڼم چې زما په افسانو باندې د 1300 کالو نه چې د هغې ابتدا هم ډاکټر حنیف خلیل صاحب دی کړې وه او د علامه اقبال اوپن
یونیورسټۍ یا پوهنتون نه چې دی نو ړومبی MPhil ذاکر یوسفزي کړی دوی په مشرۍ کې د عبدالله جان عابد صاحب او د ډاکټر صاحب او د اسماعیل ګوهر صاحب MPhil زما په افسانو باندې شو او د هغې نه پس پله د BS کار هم ډېرو هلکانو چې نه وکړو. اوس چې دی نو د MPhil په علامت نګارۍ باندې MPhil روان دی او پروفیسر نګینه چې دی نو زما د افسانو په منفي کردارونو باندې PhD کوي. د عبدالولي خان پوهنتون یو استاذه ده زمونږ بچی ده. نو زه په دې ځان خوش نصیبه ګڼم چې زما په افسانو خلکو زما د قام زما د ولس هغه ډسکور کول شروع کړل. نو دا زما دپاره د خوشحالۍ خبره ځکه ده څنګه چې ډاکټر صاحب ووایي چې دا زما محبوبه ده د افسانه او زه اکثر د ملګرو ته وایم چې زمونږ دا یو دغه دی چې هوا به چې دی نو د آدم بابا د کیڼې پختۍ نه پیدا شوې ده. زمونږ یو روایت دی او زما د کیڼې پختۍ نه زما د افسانه پیدا شوې ده. نو زه دې سره زما ډېر زیات لکه دا زما هر سهار څه ده د افسانه او دې سره رښتیا خبره چې ما رومانس کړی دی. نو زه په دې ځان خوش نصیبه ګڼم چې ما تجربې هم ماله خدای پاک مقرره کړه چې په ځای کې زه وکړم او په دې زه صرف اخري خبره دا کوم چې کوم ځوانان یا پیغلې افسانه لیکي نو هغوی ته زه دا درخواست کوم چې یو واقعه بیانول یا یو کیسه بیانول افسانه نه ده. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وایي ډاکټر حنیف خلیل صاحب چې فکشن چې دا ځان له یو آرټ دی. نو زه هغوی ته دا درخواست کوم چې که چېرې تاسو افسانه لیکئ نو چې په افسانه کې تخلیقي جادو اله راځي افسانوي جادو چې ستا د ژبې سره او د موضوع سره رویه تخلیقي وي چې ستا سوره او د دې سره سره دا ده چې تا فکشن او د فکشن آرټ په خپل روح کې کېنولی وي. ځکه چې خوشحال بابا وایي د خوشحال خټک لیش که گفتگوی شي چې په لوښي کې څه وي هغه تې توی شي. نو چې د لوښي کې مخکې نه دا شی موجود وي. نو ما ته د بس د دغه خبر راځي ډاکټر اسرار صاحب راته وایي چې یاره پاسون رسالې دپاره څو افسانې ولیکه او موږ له راولېږه. نو ما ټلیفون یې راته کړی لږ وخت کېږي. نو ما ورته وی چې ولې جي یاره خلکو افسانه لیکل بس کړل ډېرې زیاتې افسانې به راتلې خو داسې ښکاري چې خلک په دې پوه شي چې افسانه څه ته وایي. نو افسانه لیکلې بس کړل. نو داسې ده چې زه دا درخواست کوم ځوانانو او پیغلو ته چې دا افسانه چې کومه ده او یا ناول نو دا د اولولي نو بیا به د دې روح ته د کوز کي نو بیا د قوم له دا د تاریخ نه زیات رښتیا چې دی نو قوم له په افسانو کې بنده ورکولی شي. ځکه چې ګوره زه که خپل اټوبایوګرافي لیکم نو کې به زه خپل صفت صرف کوم خو چې کله زه افسانه لیکم د بل باره کې لیکم نو ښه رښتیا لیکم خطره ښه رښتیا. نو زما خیال دی چې زما په اټوبایوګرافي کې به زما په ژوندلیک کې به دوره رښتیا نی څومره چې زما په افسانه کې. ځکه چې هغې کې زما تخلیقي رویه هغې کې را بیدارېږي. نو زه ستاسو ټولو ډېره زیاته مننه کوم. ډېر اوږد وخت تېر شو او ډېر په ښه طریقه په ښایسته طریقه باندې د اجمل خان دی په دې ځای کې زما د دې کتاب مخکتنه وشوه. عابد هم ناست دی داسې نور هم ملګري د اسلم حاجي صاحب چې دی د دوی د لالونه چې دي د دې کوم چینل دی د هغوی هم ډېر زیات منندوی یم ځکه چې پښتو ژبې او ادب ته چې کوم دا جدید دنیا ده. یعنې زه اکثر وایم چې دا فیسبوک چې دی نو دا یو نړیواله حجره ده. دا بیله خبره ده چې دی آداب نشته د حجرې آداب و خو لکه دې نړیواله حجره کې دا زموږ نمایندګان دي کوم چې دا یوټیوب د پښتو پروګرامونه پیش کوي زمونږ لکه تیرې اوازونو باندې پروګرامونه کوي زمونږ په موسیقۍ زمونږ په فولکلور زمونږ په ژبه په ادب. نو دا زما خیال دی چې دا زمونږ د دې دور زمونږ نماینده مشران دي په دې دنیا کې د دنیا په دې حجره کې چې دی نو زمونږ نمایندګي دی کوي. نو د دوی هم ډېره زیاته مننه کوم او د جرنیل صاحب هم مننه کوم چې په دوره دروند وجود راغلی دی او د دوره لرې نه راغلی دی. او د شاجیان کاکا یو ځل بیا مننه کوم چې زموږ پروګرام کې ناست دی. ستاسو ټولو ډېره مننه. خوشحاله اوسئ ښاد آباد اوسئ. ډېره مهرباني. اسلام علیکم. السلام علیکم. ډېرو درنو مېلمنو په خیر راغلی. د نورالامین صاحب د کتاب مخکتنې په باره کې دا پروګرام موږ کړی و چې د هغې دپاره ډېر لوړ شخصیات راغلي دي. عباسین صاحب ډېر د لرې نه راغلی دی او ډېر په تکلیف را ورسېدو. داسې خلیل صاحب دي او فیلډ مارشل صاحب دي جرنیل صاحب دي دا ټول را ورسېدله. ډېره مننه یې کوو. ډېر قابل او ډېر ذهین خلک دي.
بیا زما تره شاهجان کاکا ډېر بیمار دی د راتلو نه دی خو ما ورته چې ته به ناست یې ته به راځې نو راغې ډېره مننه کوم سلیم لالا خاص کار سلیم لالا د څو ورځو نه ورسره په رابطه کې وم نن یې سهار ټلیفون وکړو بس وي درځم زه نو تره مې راغلی دی صالح احمد کاکا او داسې ممتاز لالا راغلی دی استناج خان امین الحق لالا اسد ډاکټر او ټول زما ملګري کمال خان بلال اجلال ټول ملګري راغلي دي مننه کوم چې په عابد راغلی دی نو ډېره د ټولو ډېره مننه کوم چې تاسو راغلی او زمونږ د باچا صاحب هم باچا صاحب خو ډېر وختي راغلی او د ټول نه مخکې باچا صاحب راغلی باچا صاحب زمونږ د پروګرام له ډېره ښکلا ورکړه او ډېر ښکلی پروګرام وشو ډېره ښکلې خبرې وشوې زما رور خبرې وکړې نو زه دا جرات نشم کولی خو بیا هم دي راځي چې ته خپل طرف نه د دغه وکړه نو د ټولو ډېره مننه یو جهان مننه الله مو ښه ساته او ډېره مهرباني ډېره سلام علیکم